السلام علیکم ګرانو دوستانو، سږ کال به په بیګ باش لیګ کې نور نوي افغان لوبغاړي هم ولوبېږي. دا چې نور نوي افغان لوبغاړي د کومې لوبډلې سره لوبېږي، څه وخت اخیستل سوي دي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. سږ کال به په بیګ باش سیالیو کې نوي افغان لوبغاړي هم ولوبېږي. ټاکل سوی ده چې د سږني کال بیګ باش لیګ لوبې به د روانې ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه پیل شي چې د فبروري تر 4مې نیټې پورې به دوام وکړي، چې سږ کال ورته 2 نوي نور افغان لوبغاړي هم اخیستل سوي دي. د بیګ باش د ډرا پر مهال یوازې 3 افغان لوبغاړي واخیستل سول، چې په هغه کې راشد خان د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لخوا واخیستل سو او مجیب رحمان د میلبورن رینجرز لخوا واخیستل سو، او دواړه لوبغاړي په دغه لیګ کې د لوبېدو مخې نه لري. خو په دغه لړ کې بل ځوان افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید د لومړي ځل لپاره په دغه لیګ کې واخیستل سو. اظهار الحق چې تر دې وړاندې ډېر لیګونه لوبولي دي، دا ځل په بیګ باش لیګ کې د سیډني سکسرز لوبډلې سره هم لوبېږي. خو تر ټولو غوره خبره دا ده چې د افغانستان کیڼ لاس چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي د استرالیا په بیګ باش لیګ سیالیو کې له سیډني ټینډر لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان څخه چټک توپ اچوونکی په بیګ باش لیګ کې لوبېږي. سیډني ټینډر لوبډلې د ډرا پر مهال انګلستاني لوبغاړي ډیویډ ویلي اخیستی و، خو اوس به دغه په نه شتون کې فضل حق فاروقي ورسره ولوبېږي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، چینل هم حتما در سره سبسکرایب کړئ ترڅو نوي نور معلومات هم تر تاسو پورې ډېر ژر در ورسیږي. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.